السلام علیکم، څنګه چل دی ملګرو؟ خو یې برابر یې صحت هم ښه دی. امید د رب لرم چې ښه به یې الله هم ښه ده او آباد لره. بایي روان یم غر ته واک له، او دا بره راوختم د کلي نه، او انشاءالله لاول به هغه غر ته ځم د خیره، بیا به د هغه غر نه راځم، هغه ځای ته به ځم، او هغه ځای کې یو ځای ډېر مزدار دی. اکثر زه د ماښام منظره هلته ځم، د ماښام لمونځ کوم، او د ماښام د اذانونه چې کېږي نو ډېر هر طرف ته جماعتونه دي، او د هر جماعت نه د الله اکبر اواز راځي، او په غر کې مکمل خاموشي. د هغې څه بل شانتې یو مزه دی، یو بل شانتې خوند دی د هغې. نو هغه به سره هم شریک کوم. او راځئ ځو واک له. سانله را سره دی، نو ځئ چې ځو د غر په طرف. بایي ګرمي هم ده او مازدیګری ټایم دی، او ماشاءالله دا ګورې ونې دي، په دې ګورې ونو کې روان یو، او زه به انشاءالله کم از کم 10-12 کیلومتر لار به وهو انشاءالله په دې ګنټه کې د خیره انشاءالله. او هلته به د ماښام لمونځ کوم، او بیا به را روانېږو، بیا به راځو. بایي غر دی خټکي راوړي ماشاءالله، او ارزان هم دي، او په 300 روپۍ دړی. دا وړوکی هلک دی. ته کوم ځای خانه؟ ته کوم ځای؟ د ورسکې. او دلته راغلی یې، او دونه وړوکی هلک ته ګاډی چلوي. چېرته خوشي نو بیا د پلار خو یو بل ګاډي کېږي. بایي دا وړوکی هلک دی وایي نه ماشاءالله، او خپل محنت کوي، خپل کاروبار کوي. دغه وړوکی دا ګاډی راویستی دی، او د غرونو د سر ته بر راخېژولی دی، او دلته پکې ځان له خټکي خرڅوي. ماشاءالله غرونه سر ته پروت هر شی را رسي ماشاءالله. الهام بای دغه کې ونیولې یو بایي دا هغه ځای پورې تللی وم، خو ماما خفه کېږي، دا اوازونه راته وکړه، او په اخر کې چاته وایي چې دغه دی دا بیخي نه خفه کېږم، راوګرځه جرانه ما ځانه کاټن یاره. خو زه به ستا سږي د وکړم اشرف خان. وړوکی ماما خو دلته راغلی. السلام علیکم. پټ پټ راځي، ته کار نه شي کولی ما ته؟ نو سږي مو ورسې اتفاقا نه لګوي. بایي ماما خوا ته راغلو، ماشاءالله انځر راشي کول دي، او ماشاءالله ډېر مزدار دی. اورې او بایي ماما جي هم راغلی دی، دغې ورسکې نه په غلا باندې راغلی، او ګیرم کوه. اورې بایي ماما جي خفه کېدو، چې د هغه سره یو منټ دوه واخېسته، اوبه مو سره وڅښې، شلتالو مې ځان نه راواخېسته، اوبه مې موږ ناوخته کېږي، او چکر لګوو غر ته ځو، نو په لاره به ورته دا وخورو، او د هغو نه هم ځان را خلاص کړو. بایي دا غر دی، خو دا کوم بور والا کویان چې دي دا خلکو کنستي دي، او ماشاءالله په دې غر کې ټماټر کرل دي، او شیشې ورته لګولي ماشاءالله، ډېر ښکلې زمینداره کېږي په دې غر کې. دا کورونه دي ماشاءالله په دې غر کې. بایي دا یې پکې بینډۍ کرل دي، او دغه سره مره یې راوړله ماشاءالله، او په دې ځای کې دغلته بره کویه که نسته دی، سولر ورته لګول دي، او د هغې دا اوبه دي ماشاءالله. دا پټي په دې لاره ورته راولي، دا پټي پې اوبه کوي. اورې بایي بالاخر یو سپاټ ته راورسېدو، کوم ځای کې چې ما یادو پای کې یو ځای ته راورسېدو، دا پکې ټینکی ده، او دا ښکته چې ښکاري زموږ کلی دی. موږ دغه لرې ځای نه رالو، تاسو سره زوم کومه. بایي دا زموږ ښکته کلی دی، دا نه دی هغه ښکته، او د هغه ځای نه رالو. بایي دونه ماشاءالله دا اداره هم ټوله ووهله، او په دې غر په دې طرف راوختو. د غر په دې طرف راوختو، زما خو ماشاءالله خولې ډېرې زیاتې راغلي، خو سانله باندې هم خولې ډېرې زیاتې راغلي دي، او ډېره غټه لاره وه یار. والله ډېر ستړي شو، خو چې داسې سړی راوخېږي نو زړه یې خوشحاله شي، ډېره مزه وکړي. لږ رسټ کوو، لږ دمه کوو، د هغې نه به بل طرف ته ځو انشاءالله. سانله څه پوزیشن ده یاره؟ یاره بس ما چې لږ دمه شو، کافي لاره مو ووهله، او ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی. ګوره یو سایډ ته چې ټکنۍ ده، او بل سایډ ته زموږ د علاقه مینه بټان، او دا سنټر ټاپ ځای دی. دا پکې د اوبو لپاره ټینکۍ جوړه شوې ده، مصنوعي چې کوم دی الله پاک چې کوم قدرت د اسمان نه راوری، په هغې کې دی جمع کېږي، او دلته چې کوم دی نو د پکنیک د کسانو لپاره ماشاءالله ښکلی ځای دی، لپاره هم ښه ښکلی ځای دی، او ډېر ښکلی موسم دی. ګرمي جوړه شوې ده، ډوب جوړ شوی، کېدای شي الله پاک رحمت باران وکړي، او ټولو مینوالو ته دا خواست دی چې د زړه نه دعا وکړي چې الله پاک د رحمت باران وکړي، او د ګرمي لږه کمه شي، او دا مطلب دا غرونه چې کوم پرې غرونه لګېدلي دي، الله پاک د باران په ذریعه باندې دا ختم کړي.
بای دې طرف ته دا چې دی نو دا ټکنی پاین دی او دا سیاه ټاپ دغه طرف ته دی او دې طرف ته زموږ کلی چې کوم دی دغه دې طرف ته کوم کورونه چې ښکاري په دې ونو کې دا زربیک دی او دغه بټانو دی مینه بټان دغه مینه او دا په دې غر کې چې کوم کورونه جوړ شوي زیارت ګل لاله دی دا د هغو ځایونه دي وړاندې چکر لګو بھائی یاره کوم ځای کې چې پروګرام جوړ کړی د هغه ځای هغه پروګرام کینسل کړو یاره بھائی ډېر زیات ستړي شو او وړاندې نور د خطو نه یو نو بس په دې غر کې واپس په دې طرف باندې کوزیږو او ځو او انشاءالله په نیکسټ ویلا کې به انشاءالله هغه ځای ته ځو د خیره تاسو سره به هغه هم شریک کوو نو د هغې پورې د الله په امان الله مو خوا د آباد لره موږ به دواګانو کې یاد ساتئ د الله په امان السلام علیکم